یاره 15 منټه د جماعت بیا واړول دا مولوي صاحب چیر ده هره ورځ 15 منټه لیټ راځي یاره دا اوس څنګه حساب ده چې دا خدای ورځ کار نه دی هره ورځ 10 منټه 15 منټه لیټ روان دی والله کوم سر بخلاص شي مولوي صاحب کوم دنده کوي بس خیر دا ورس راځي زه به سره خلاص کوم سیاره زه پر ټیم راځي جماعت هره ورځ تیرې ده موږ یاره صحیح ټیک السلام علیکم وعلیکم السلام سپونه سم کوي مولوي صاحب ول دونه وسنډې دی څه کار مې کار تللی وم کار الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله الحمد لله رب العالمين لو جماعت پاتې له موږ السلام علیکم وعلیکم السلام مولوي صاحب څنګه خیریت شکر څه پیسې مې ضرورت وي کشنیان مې هسپتال وړل هلته مې په هسپتال کې څه د پیسو ضرورت پیسې غواړم مولوي صاحب ستا خو ناشوده ده واره خو جماعت له په ټیم نه راځي 10 منټه 15 منټه ناوخته را روان دي بیا پیسې هم غواړي کشنیان مې نه وای ناجوړه مجبوري مې نه وای بیا نه درکړم نه مې څه غواړي او مجبوري مه وایه ته جماعت هم دغه په ټیم راتللی ما تا ته ونه ورځ پیسې درکړلې اوس بیا را روان دي دونه پیسې له ما څخه د کومې خوا دي 6000 روپۍ تنخواه هغه ما تا ته نه ښه مولوي صاحب که چیرې جماعت له په ټیم راتلی شي او موږ ته جماعت په ټیم راکوی شي خو صحیح ده که چیرې نه شي راکوی مولوي صاحب له موږ نه فارغ یم موږ به بل مولوي صاحب پیدا کړو ته له موږ نه خلاص یا زه خپل امامت درکوم چې بس ما څه پیسې ضرورت ولې بس کور مې ودان بس زه خپل امامت درکولی شم بس صحیح ده ټیک دی حاجي صاحب دا مولوي صاحب ته به دې څه پیسې ورکولې دا به په کار ولې یاره ته کښېنه زه به خپل کار ډېر ښه پوهېږم بس نو ته په پېژه خو ځان ته خبره السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب یو خبره درته وکړم خو نه بدوي و خو دې راته وکړه دا ستې امام چې وزه تاسو پیسې وغوښتلې دا به مجبور و یاره مجبور وم ما خو ته تنخواه ورکړې نو څه مجبوریات و نور اشه دا نوی بجټ چې اوس پاسو په پاکستان کې په دې ته خبره یا د چیش بجټ یولې دا بجټ چې اوس پاسو د سرکاري ملازمانو تنخواه چې پورته کړل د چپړاسي څو تنخواه مخ 20000 اوس څو ده اوس 2000 په دا نوی بجټ کې پاس ولا و اوس د امام صاحب څو تنخواه ده 10000 څنګه د افسوس خبره درګور د ختمه محکمه چې د چپړاسیتوب دی په سرکار کې دغه 15000 باید جا 2000 تنخواه ورلګولې ده مګر ستې د ماجد امام صاحب څو تنخواه ده 10000 په 10000 روپۍ د چا گزاره کیش یاره گزاره خاص خلص کوي یا راشه زه تا ته 1000 روپۍ درکړم ته ماته 24 غنټې ټیم راکې یا په 10000 روپۍ باندې پر میاز بزله تاسو راګرځم زه څلېونی خو نه یم شاباش مګر د ماجد امام صاحب ته موږ 10000 روپۍ تنخواه ورکو سل خبرې مرته کو ولې پر جماعت ماجد لنه رالې ولې جماعت نه وخت راکې ولې د اذان نه وخت وکي اے د الله بندگانو لږ د خدای و بیریږي دا زموږ ته امام دی دا موږ ته آخرت راشي موږ ته دنیا راشيسته کوي موږ ته اسلام راشي موږ ته منځونه راکوي موږ ته د جنت لار راشي ورغه ته موږ 6000 تنخواه ورکو د یو چپړاسي 2000 تنخواه ده سرکار ورکوي مګر موږ ته د ماجد امام ته 6000 تنخواه ورکو د خدای هم نه بیریږي مکه خدای ته ولږ وګوري دا زموږ ته امام دی دا لار ته مدرو چې یا فکر وکي یا چاته لاس ونسي دا لمه دین د زموږ ستې د پاره په کار دی دا ستې کلی ولا د پاره په کار دی چې یو کمیټي جوړه کړي چې پر هر کور باندې 2 روپۍ ورکړي اته 10 روپۍ دی ورکړي 1000 روپۍ دی ورکړي چې د مولوي صاحب تنخواه 10000 4000 15000 چې نو به د خپل کور د خپل بچان دا پر سکون کې چاته به نه درېږي خدای ته وګورئ لږ ښه په دا ژوند کې چینج راولئ د عالمانو ته لږ په قدر سره ګورئ دا زموږ ته امامونه دي زموږ ته امام صاحب دی موږ په دې پسې لمونځونه کوو بس پر دا باندې لږ سوچ وکړئ خدای ته وګورئ صحیح ده ځوانه بس که چیرې وروره که ما سره الټه خبره سوي ورور زه تاسې معذرت غواړم د امام ډېر خیال ساتئ دا زموږ ته د آخرت لار ده ځوانه زنده باد زنده باد زنده باد والله لږ سوچ پر وکړئ کور دا کمیټۍ جوړه کړئ ورته د عالمان تنخواه لږ زیاته خدای د خدای په کلي وګرځي که خدای کړي د مولوي صاحب لپاره به نور خدمت وکړو صحیح ده زنده باد الله مې عزت وکړه الله مې قدر وکړه کور ودان ملګرو دا نوی بجټ چې پاسو په دې کې د چپړاسي تنخواه مخکې 15000 او ورځ 2000 روپۍ ده
نو چې دا زموږ نن کومه کلیپ ویډیو جوړه کړې ده دا زموږ د امام صاحب دپاره موږ جوړه کړې ده. آیا په سرکار کې د ګردو کمزور انسان چې دی هغه چپړاسي دی د هغه نن 2000 تنخواه ده او زموږ د مسجد د امام صاحب 6000 8000 تنخواه ده. لږ سوچ بدل کړئ، لږ خشه د امام صاحب کور ته هم ګورئ. یاره په 6000 په 8000 روپۍ نن سبا د وړو ګونۍ نه کېږي. امام صاحب ګرد عمر یوه میاشت کور څه ته راپه وګرځوي. که مې زموږ چیرې دا کښې کلیپ ویډیو خوښه سوي د امام صاحب دپاره نو مخکې د سره شیر کړي چې زموږ سوچ بدل شي د امام صاحب او د مسجد مولوي صاحب دپاره. نو نن د دا ویډیو دپاره ما سپیشلي دی راغوښتی و چې ما دغه خامخا را سره جوړه مخکې سره شیر کړي چې هر ځای ژوندي اوسئ. سلام علیکم.